امارت ته پګړې د دې هوادي ته سمبول د یووالي تر سید اتحاد د مؤمن ولسټو به د پتا باندې آباد کافران نه یوازې دا چې مسلمانانو سره په عسکري لحاظ په مبارزه لګیا دي بلکې په مسلمانانو کې د خپل پلویانو د پیدا کولو د هغوی په فکری فرهنګي او عقیدوي لحاظ د اسلامي فرهنګ او مسلماتو څخه منحرف کولو او د مسلمانانو ترمنځ د فکری انشقاق بیلوالي او اختلاف تر رامنځته کولو لپاره یې فکری یرغل هم پیل کړی دی دا چې فکری یرغل څه شی دی تر شا کوم تاریخي شالید پروت دی موخې یې څه دي طرز او طریقه یې کومه ده له کومو وسایلو څخه پکې کار اخیستل کیږي او بد تاثیرات یې څه دي دې او دې ته ورته پوښتنو ته د فکري یرغل تر عنوان لاندې د محترم استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په لومړي درس کې ځوابونه موندلی شئ. زنده باد امارت زنده باد زنده باد امارت زنده باد. نو مسلمانان ذهنن او روحن تکالیف ته آماده دي خو کافر روحانیت نه لري معنویت نه لري هغه په یو غیبي قوت ایمان نه لري همدا دلیل دی چې دوی په روزمره ډول ځان وژنې کوي او ځانونه وژني دوی تنګ دي اوس کفار په دې لګیا دي د اسلام مطالعه کوي چې د اسلام د سکون دین ده د آرام دین ده د افغانستان جګړه 18 کاله دوام وکړو د افغانستان د جګړې دا دوام دا په خپل په اروپا او امریکا کې د اسلام د مطالعې سبب جوړ شوی ده او په لکونه انسانان مسلمانان کړل دوی په دې فکر کې دي چې هر قسم ماډرن وسله د دې ځای نه موږ افغانستان ته ویوړل سم استعمال کړه دا خلک مو وژل د دې خلکو ښځې ماشومان موږ وژل د دې خلکو کورونه مړان کړل ولې دا خلک نه کنټرولېږي دوی په دې پوهېږي چې دا خلک یو معنوي روحاني عقیدوي قوت لري اوس دوی لګیا دي د دې شي مطالعه لګیا دي چې دغه معنوي قوت دا څنګه قوت ده راځئ چې دا مطالعه کو وی ګورو دا څنګه قوت ده چې 18 کاله د پرمختللې ماډرنې ټکنالوژۍ په مقابل کې دا بېلاسه بېخپو ملت جنګېږي بې وسلې ملت جنګېږي ځان در باندې وژني موږ 18 کاله په دوی ځان ووژلو کله چې اول د امریکایان راغلل استاد یاسر الله شهادت قبول کې هغې وضعې کې بیان کې ویله چې موږ امریکایان نه وژنو موږ غواړو چې په امریکایانو ځانونه ووژنو یوازې هدف مو دا ده چې الله شهادت راکړي خپل ځانونه په دوی ووژنو مکلفیت به هم پورته شي ادا شي او شهادت به الله را نصیب کړي نو یو ملت چې په تا ځان وژني ته څنګه هغه فتح کوي ته څنګه هغه اشغال کولی شي نو 18 کاله موږ په دوی ځان وژلو دوی نه وژل ځان مو په دوی وژلو دوی اوس ومنله خلیلزاد څو ورځې مخکې د شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویله چې امریکایان د افغانانو د وژلو نه ستړي دي الله اکبر څومره غټ اعتراف ده وایي چې موږ نور د افغانانو له وژلو ستړي یو تنګ راغلی یو نور نه وژنو د افغانان یعنې دومره دې ووژلم چې ته اوس ما د وژلو نه تنګ شوې اوس وایي چې نور دې نه وژنم بس له وژلو دې ستړی شوم نو کله به یو ملت تسخیر کړي چې هغه ته دومره ووژنې چې د هغې له وژلو ته ستړی شي دا ملت ولې نه تسخیرېږي ځکه دا ملت عقیده لري فکر لري روحانیت لري په یو غیبي ذات باور لري داسې خلک موږ تاسې په د خپلو مجاهدینو ملګرو کې لیدلي تاسې به هم لیدلي وي داسې خلک دا بله ورځ یو شهید ده هغه کابل کې چې موټر بم وکړه امریکایانو باګرام کې 4 امریکایان مردار شول 3 5 زخمیان وو د هغې ورور بیا زما سره خبرې کولې یعنې هغې ورور چې زما سره خبرې کولې زه باور وکړئ د خبرو ته مې وژړل د ده حوصلې ته مې وژړل چې دومره زیاته حوصله څنګه وي په یو انسان کې چې ورور شهید شوی ده دی زما نه غواړي چې زه هم غواړم ما ته هم طریقه برابره کړه زه هم استشهادي عملیات کوم د دې ورور په قدم زم قدم تکبیر الله تکبیر الله تکبیر الله نو داسې یو ملت
څنګه تسخیرولی شي څوک؟ دا ولې؟ ګورئ، یو څوک شهید کیږي، پلار هم شهید کیږي، ورور هم شهید کیږي، کورنۍ کې هم شهیدان کیږي، هغې سره سره بیا هم دی خوشحاله هم د فخر هم پې کوي. او موږ تاسو ته معلومه ده چې کله شهید وشي موږ تاسې د شهید یو بل ته مبارکي ورکوو. شهادت مبارک شه، الله دې شهادت مبارک وګرځوي، الله دې قبول کړي، الله دې شهادت مبارک وګرځوي. دا څومره لویه خبره ده. ولې موږ تاسې په یو غیبي قوت ایمان لرو، په یو غیبي قوت ایمان لرو. نو هدف مې دا دی چې خبر رانه اوږده شوه. قرآن کې الله تعالی فرمایي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې دا کفار به وایي لا تسمعوا لهذا القرآن، دا قرآن ما اورئ، د قرآن ته غوږ مه نیسئ، والغوا فيه لعلکم تغلبون، او د قرآن د تلاوت په وخت کې تاسې شور جوړ کړئ، لغوه کوئ. کله چې دوی هلته تلاوت کوي د دې په خاطر چې دا غږ یې تاسې ته راونه رسېږي، دا غږ یې تاسې وانورئ، د هغه نور د موږ تاسې کافران دا غږ وانوري. والغوا فيه، لغوه کوئ، د قرآن د تلاوت په وخت کې شور جوړ کړئ. تاسې وګورئ اوس حالت هم وګورئ، اوس دا زموږ غږ څه ده؟ دا د امریکایي اشغال پر راتګ سره اشغالګر او د دوی ملګري موږ نه پرېږدي چې موږ خبرې وکوو. موږ نه راډیو لرو، نه تلویزیون لرو، نه په فیسبوک کې پرمختللی اکاونټ لرو، نه په ټویټر کې لرو، نه په یوټیوب کې لرو، نه هیڅ وسایل د ولس سره د غږ د شریکول نه لرو موږ. او دوی د یوې څارویلې مخې 4 تلویزیوني سټیشنونه په افغانستان کې فعال دي، 4 او 214 FM راډیوګانې فعالې دي اوس فی الحال. دې کې ډېرې بندي شوي هم د امریکایان چې کله د دې ولایتونو سره ټول شول ډېرې FM راډیوګانې او تلویزیونونه خپرونې بند کړې، ځکه هغه به دوی مصارف ورکول. دوی چې کله مصارف کم کړل هغوی هم فعلا 4 تلویزیوني چینلونه او 214 راډیوګانې فعالې دي. او په دې دومره چینلونو او راډیوګانو کې یعنی چې په اوسط ډول د دوی خپرونه د موږ د ورځې 3 غنټې فرض کو 3 غنټې خپرونه فرض کو. په دې کې داسې چینلونه شته چې هغه 24 ساعته خپرونې لري، کل 24 ساعت نشرات لري. دغه نشرات چې دوی کوي په دې نشراتو کې مسلسل دا خبره کیږي طالب تروریست ده، طالب دهشتګرد ده، طالب جاسوس ده، طالب دی پردیو غلام ده، طالب وطن ورانوي، طالب مکتب ورانوي، طالب اسپتال ورانوي، طالب انجینر وژني، طالب خلق وژني، طالب دی ولس دشمن ده، طالب موږ ترقۍ ته نه پرېږدي، طالب زموږ خوښي نه غواړي، طالب زموږ خوشحالي نه غواړي. او دا زه چې وایم په دې ډول دوی نه وایي، دوی په مسلکي ډول دا خبرې کوي، دا خبرې دوی په مسلکي ډول کوي، د یو پروګرام له مخې کوي، یو خوندور برنامه جوړه کړې وي د دې لپاره. نو دوی شپه ورځ لګیا دي، خو زما او ستا غږ د نیم ساعت دپاره په ورځ کې دوی نشي برداشت کولی، د نیم ساعت دپاره. د طلوع تلویزیون سره ذبیح الله مجاهد صاحب تېر وار یو ور مرکه وکړه، اوس یې دا څه وخت مخکې بیا یوه مرکه درلوده، اوس یې بېګا ته د ژوندون تلویزیون سره مرکه ده، د ژوندون تلویزیون سره بېګا ته مرکه ده. دغه د کابل سیکولران د کابل میشت سیکولران ملحدان او دغه د اسلام دشمنان دومره سخت غوسه دي چې چوي نور د ډېرې غوسې نه. او خلک ورته وایي چې یو وخت تاسې د طالب په نوم د طالب سره په ټلیفوني اړیکه او طالب سره په خبرو تاسې خلک باګرام او ګونتانامو ته رسول او په کلونه به بندیان کړي وو. نن هماغه خلک هماغه طالب سره تاسې خبرې کوئ، مرکې ورسره کوئ. عجیبه نه ده؟ یعنې دوی دا د موږ نیم ساعت غږ هم نشي برداشت کولی. ولې؟ ځکه تاریخ وګورئ، د حق غږ رښتینی غږ وي، د حق غږ جلبونکی غږ ده، قرآن جلبونکی غږ ده. د دې وجې نه به کفار ویل چې والغوا فیه، په دې قرآن کې لغوه کوئ. قرآن چې تلاوت کیږي په هغې وخت تاسې شور کوئ چې دا د قرآن غږ د خلکو ته ونه رسېږي، ځکه که هغه رسېدو خو هغه خو زړه ته ننوځي که نه. زما او ستا خبرې چې زه ورته یې کوو حقایق وایو، زما ستا سره دلیل را سره ده، زه ورته د خپلې مبارزې دپاره معقول دلایل لرو، قانع کوونکي دلایل لرو. ولې زما ستا غږ دا خلک نه پرېږدي؟ ځکه که زه ورته خبرې وکړو دا ملت سره وغږېږو، دا خلک پوهېږي چې خو دا خو ترهګر نه ده، دا خو وطن ړنګوونکی نه ده، دا خو د وطن دشمن نه ده، دا خو د ترقۍ دشمن نه ده، دا خو هسې د خلکو موږ ته معرفي کړی و، د خلکو موږ سره دوکه کړې ده، غداري کړې ده. همدا دلیل ده چې اوس دوی په دې کوشش کوي چې د طالب غږ د ستونې نه راونه وځي. او 18 کاله د کار دوام درلود، 18 کاله
زما او ستا غږ نه پرېږدي چې د ستوني نه راووځي، ځکه دا د فکري جګړې د جګړې یو طرز ده. په فکري جګړه کې د فکري جګړې جګړه ماران چې دي هغه د حق غږ نه پرېږدي چې د باندې راووځي. قرآن کې الله تعالی فرمایي لا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قرآن ته غوږ مه نیسئ، والغوا فيه، د تلاوت په وخت کې شور ماشور کوئ، لغوه کوئ، د طالب خبرې مه اورئ، د طالب خبرو ته غوږ مه نیسئ. طالب که خبرې کوي د خبرې ور بند کړئ، مرۍ کې ونیسئ. د کوم چینل نه چې خبرې کوي چینل بند کړئ، د کوم فیسبوک اکاونټ نه چې خبرې کوي هغه اکاونټ بند کړئ، د کوم ټویټر اکاونټ نه چې خبرې کوي هغه بند کړئ، د کوم یوټیوب چینل نه چې خبرې کوي هغه بند کړئ، کوم رادیو نه چې دوی خبرې کوي هغه رادیو وولئ. د موږ شریعت غږ رادیو څو ځله وویشته، بمبار کړ، منظم عملیات یې وکړل، B-52 ډوله تیارې او دا F-16 او دا ډرون تیارې او هلیکوپټر ډېر قواو پسې راغله، وایي ځواک پسې راغله او عملیات یې وکړل، بمبار یې کړه. ولې دا زما رادیو ته نشي برداشت کولی؟ ځکه تاریخ وګورئ، د فکري جګړې تاریخ هم داسې ده چې دوی هیڅ کله هم د حق غږ نشي برداشت کولی. یادآوری می‌کنم من به شاگردان در کابل اگر میشد در چیز ثانی مصاحبه‌ای را که آجی فرید کرده، اون مصاحبه آجی فرید اگر کسی بتونه بشنوه بسیار چیزه. خوب مثلا دویم قرآن کې الله تعالی فرمایي وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دا د فکری جګړې دویم اړخ، دویم آیات د فکری جګړې دی تاریخي شالید لپاره. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت په پراخېدو روان و، نو په دې وخت کې کفار ویل، د اهل کتاب یوې ډلې به ویل آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. دا مسلمانانو چې کوم دین د په اول دی ورځې کې ایمان پر راوړی، ورشئ پیغمبر ته ورشئ وایي چې موږ ایمان راوړی ده. واکفروا آخره، د ورځې په آخر کې بیا ترې منکر شئ، ترې واوړئ چې موږ خو دا دین نه منو، موږ خو ولیدو دا دین خو ډېر بېکاره دین دا لیاذ بالله. واکفروا آخره، د ورځې په آخر کې په دې دین باندې کفر وکوئ. لعلهم يرجعون، فکري جګړه ده ګورئ، لعلهم يرجعون، دې په خاطر چې دا نور مسلمانان په شک کې ولویږي، نور مسلمانان په شک کې ولویږي چې دغه سړی راغی دا اسلام یې راوړو، دا خو پوه سړی هم ده، دا خو یهودي ده، یهودیان خو سواد والا خلک وو، هغوی خو مخکې کتاب درلود که نه. نو چې دغه سړی راغی ایمان یې راوړو، د ورځې په آخر کې بېرته دا دین پرېښودو، خو معلومه ده چې په دې دین کې خوبي نشته علیاذ بالله. لعلهم يرجعون، دې په خاطر چې دا مسلمانان په خپل دین شکمن شي، په خپل ارزښتونو شکمن شي، په خپل فکر، په خپل عقیده شکمن شي. دا د هغه وخت جګړه ده، د فکري جګړې په تاریخي شالید غږیږو، ښه د فکري جګړې تاریخ باندې غږیږو. دا فکري جګړه د ډېر وخت نه را روانه ده، په همدې طرز را روانه ده لکه دا نن چې د صلیب زامن کوي، لکه نن چې امریکایان د امریکایانو ملګري او امریکایي ګوډاګیان کوم ډول فکري جګړه په مخ وړي، دا فکري جګړه پخوا هم د دوی پلارونو د موږ په خلاف کوله. تاسې د اسلام نه د ارتداد دې نه بیا وروسته موږ تاسې بحث کوو د ارتداد فتنه په افغانستان کې، د اسلام نه د اوښتو فتنه. ارتداد ته د امریکایانو په راتګ سره ډېر غټ کار وشو. په افغانستان په کابل کې اوس هم ډېرې مؤسسات شته چې هغې وظیفه دا ده چې مسلمانان د دین نه واړوي، افغانان د دین نه واړوي، سویت ته یې دعوتوي او الحاد ته سیکولرزم ته یې دعوتوي. دا د ارتداد فتنه دا په دې خاطر ده یو څوک د دین نه واوړي. دلته د عبدالرحمن په نوم یو کس هغه د دین نه واوښتو، د کرزي په دوره کې کرزي بندي کړو، امریکایانو مداخله وکوله، سړی د جیل نه راخلاص شو، کابل کې تیاره کې کېنول، لاړ هغه ته ایټالیا ته. ایټالیا کې هلته چې د تیارې نه کوز شو، راووتو، خبریالان یې راوغوښتله، خبریالانو ته یې وویل چې زه په دې افتخار کوم چې د اسلام نه اوښتی یم، علیاذ بالله، اسلام د تروریزم دین ده، اسلام د دهشتګردۍ دین ده، علیاذ بالله، اسلام د عصبیت دین ده، اسلام د سولې دین نه ده، اسلام د جنگ دین ده. ما اسلام نه وخوښ علیاذ بالله. او دا د ټولو تلویزیونونو والا ورته راغلی وو، د ټولې نړیوالې رسنۍ ورته راغلی وي. دا غږ د نړۍ هر مسلمان غوږ ته دوی ورسولو. وکفروا آخره لعلهم يرجعون. یو ډالر هم په حساب کې جمع کړل. او بالکل ټول ته ډېر غټ غټ فندونه ورکوي، ډېر غټ غټ. یعنی د ارتداد علني کول، که یو څوک وغواړي چې خپل ارتداد علني کړي، په دې اړه خبرې وکړي. اوس د سعودي نه ښځه وتښتېده،
د داسې ښه نوم یې معنی نوم یې شو هغه بیا په استرالیا کې هلته یو سفارت کې پناه واخیسته بیا د سفارت نه لاړه کاناډا ته د کاناډا لومړی وزیر چې و هغه ورته راغی وایي میدان ته هغې استقبالیه وکوله هغه راغله په تلویزیون کې خبرې وکولې خبریالان یې راوغوښتل ټول نړیوالې رسنۍ ورته راغلې چې زه د دین نه ځکه واوښتم الیاذ بالله چې دین د موږ حقوق نه دي ساتلي دین د ښځو حقوق نه پایمال کړي دي زه داسې دین ته باور نه لرم چې زما حق پایمالوي الیاذ بالله او دا غږ دغې کفارو د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر مسلمان غوږ ته یې ورسولو وقفوا آخره لعلهم یرجعون تاسو د ورځې په آخر کې به د کفر وکوئ دې دپاره چې دوی د خپل دین نه څه شي واپس شي واوړي د خپل دین نه دغسې د فکري جګړې نورې ډېرې بېلګې موږ لرو ډېر مثالونه موږ د فکري جګړې دپاره لرو چې په تیر تاریخ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د صحابه کرامو په دوره کې د فکري جګړه په مخ دوی بیولې ده دریمه موضوع چې دا هغه د فکري یرغل موخې د فکري یرغل اهداف د فکري یرغل اهداف څه دي لومړی هدف په مسلمانانو کې د لویدیځ په مقابل کې د مقاومت چې کومه روحیه ده دا د منځه وړل په مسلمانانو کې د لویدیځ خلاف د مقاومت روحیه د منځه وړل دا اول هدف ده په مسلمانانو کې د لویدیځ خلاف د مقاومت روحیه د منځه وړل اوس موږ تاسې په نړۍ کې ډېر مسلمانان د لویدیځ د صلیبي یرغلونو په خلاف جهاد کوي مقاومت کوي یو د هغې نه افغانستان ده په افغانستان کې موږ تاسې صلیبیانو ملګري کفار راغلي دي دلته یې د موږ خاوره لاندې کړې ده موږ تاسې د هغې په مقابل کې 18 کاله مقاومت وکولو دا مقاومت موږ تاسې په چی وکولو موږ تاسې سره تیاره وه ټانګ و توپ و کوم شی را سره و خو موږ تاسې سره خو یو توپک را سره و زنګ وهلی توپک چې 5 کسان 6 کسان به مین ته وتل یو توپک به د دوی سره ورسره و یو به مین په مټ ایښی و او یو به توپک ورسره و هغه توپک به یې په دې خاطر وړو چې داسې نه وي چې ګزمه راشي ژوندي م ونیسي د غرب په مقابل کې د لویدیځ په مقابل کې د مسلمانانو روحیات د مقاومت دا د منځه وړل او ځپل زما ستا روحیه دا ده چې د انګریز په مقابل کې باید جهاد وکړو که نه راغلي کفار او صلیبیانو په مقابل کې باید تر هغه وخته پورې جهاد وکړو چې تر څو دوی وتلي نه وي زما ستا دغه روحیه دغه عقیده زما ستا نه شکنجې نه شي ایستلی زما ستا نه مرګ نه شي ایستلی شهادت یې نه شي ایستلی زما ستا د کور ړنګول یې زما ستا نه نه شي ایستلی زما ستا ښځې ماشومان که دوی راوژني دا یې ما ته نه شي ایستلی دا عقیده دا روحیه نه شي ایستلی ولې فکري جګړه یې وباسي که زه تا ته ووایم چې قاري صاحب دغه جګړه خو ته د هغه امریکایانو په مقابل کې جنګېږي جهاد کوي دا جهاد نه ده دا فساد ده ته خپل خلک وژنې خپل ولس وژنې خپل افغانان وژنې ستا په چاودنو کې دومره ډېر افغانان ووژل شي ته د پاکستان غلام یې ستا دا جهاد د عیسایي دپاره ده ته د هغوی دپاره جنګېږي زه تا ته ووایم چې ستا مشران چې دی هغه عیش و عشرت کوي مزې کوي او ته دلته جهادونه کوي تا سره فکر پیدا کېږي که نه ستا سره سوچ پیدا کېږي دغه شیان ستا روحیه وژلی شي ستا دا د مقاومت روحیه وژلی شي که چېرته ته د دغې تهمتونو د دې تورونو په مقابل کې قوي ځواب به نه لرې زه تا ته ووایم چې ته د عیسای دپاره جهاد کوي ته باید دلیل ولرې چې نه وروره عیسای به خپل کار کوي عیسای څوک دی زه د هغې دپاره جهاد کوم که د یو چا دپاره جهاد کېدلی د یو چا دپاره سړي دومره قرباني ورکولی نو خو موږ بیا د امریکا دپاره ورکړی وای که نه امریکایانو خو زموږ نظام نه نړولو که دوی سره موږ منلي وای دا خبرې که زه تا ته ووایم چې دا ستا مشران جهاد نه کوي هغوی مزې کوي ته جهاد کوي اوس که ته جواب ولرې چې نه وروره زما مشران جهاد کوي الحمدلله زما د امیر المؤمنین زوی استشهاد یې وکوله زموږ د جهاد اتل جلال الدین حقانی رحمه الله 4 بچیان په دې لاره کې قرباني کړل یو بچی اوس هم په زندان کې ده که ته دا ځواب ولرې زه ستا دا روحیه نه شم وژلی خو که وایې نه لرې دا ستا روحیه زه وژلی شم ستا دا د مقاومت روحیه زه له منځه وړلی شم که ته دا ځواب ونه لرې دا د فکري جګړې لومړنی هدف ده اولنی موخه دویم هدف د فکري جګړې هغه مسلمانان د اسلام په دین
تمدن ارزښتونو شکمنول. دویم هدف مسلمانان د اسلام په دین، په اسلامی تمدن، په اسلامی ارزښتونو شکمنول، هغوی په شک کې اچول، داسې برنامې جوړول، داسې پروګرامونه جوړول، داسې نشرات کول چې مسلمانان په خپلو ارزښتونو شکمن شي. زموږ تاسې ارزښت څه دی؟ ګیره زموږ تاسې ارزښت ده که نه؟ لونګۍ زموږ تاسې ارزښت ده. د ګیرې په خلاف به تبلیغات کېږي. ګیره چې دا ډېر شاته پاتې سیستم ده، علیاذ بالله. ګیره کې سړی وحشي غوندې معلومیږي، علیاذ بالله. ګیره د ترقۍ په وړاندې خنډ ده. کله چې دفتر ته ننوځي ګیره دې وي، هر سړی وایي سپي راغی. دغه شیان تا په دې خپل ارزښت شکمنوي، په دې خپله ګیره دې شکمنوي. یاره خو دا ګیره به لږه وړوکې کړم یا به یې کاله کړم، په خپل ارزښت دې شکمنوي. یو مثال مې وویل. یا پګړۍ ده، پګړۍ دې موږ تاسې ارزښت ده، دیني ارزښت. جامې، دغه افغاني کلتور جامې دي که نه، دا دې موږ تاسې ارزښت ده. اوس کله چې د دې ارزښت په خلاف یو چا جبهه نیولې ده، یو چا سنګر نیولی دی د دې ارزښت په خلاف، ته شکمنېږي، تا ته شک درلوېږي چې یاره خو اوس خو نو 2004 کال ده، 19 کال ده، اوس خو دنیا ډېره پرمختللې ده. راځئ اوس له دې شیانو تېر شئ سړی، اوس پرمختللې دنیا ده. اوس دا خلک دې خلکو ته باید دا ځواب ووایي چې وروره پرمختګ خو په دې بېادبي معاف د ښځو په څېر په میکاپ وهلو کې نه ده که نه؟ که په دې کې پرمختګ وای خو دا د موږ سیکولران به اوس سپوږمۍ ته ختلي وای، که نه به وای ختلي؟ د افغانستان د اجرایه رئیس، د یو هیواد اجرایه رئیس چې د ښځې په څېر میکاپ کوي، کله چې سهار راوځي د ښځې په څېر میکاپ کوي، نو چې که تاسې په دې سرو د مخ خوی کولو او په دې میکاپ وهلو او په دې ځان سنګارولو پرمختګ کولی، خو تاسې به اوس په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي انسانان وای. تاسې باید اوس سپوږمۍ ته ختلي وای، خو تاسې خو هېڅ ونه کول. پرمختګ هر ملت هغه هلته کولی شي چې خپل کلتور وساتي، خپل ارزښتونه وساتي. تاسې ورشه هندوستان ته که نه، هندوانو کې دا استکان چې دي دوی خپل کلتور نه بدلوي، هماغه پګړۍ ده، هماغه ویښتان دي، هغه څه، او ښه پرمختللی هېواد هم ده. دغسې نوره ډېر مثالونه به زه درته ووایم. د کلتور په بدلولو کې پرمختګ نه ده، بلکې د کلتور بدلول، خپل ارزښتونه د لاسه ورکول، دا شاتګ ده. دا یو چا ته ځان غاړې ته وراچول دي، د یو چا لمنې ته ځان غورځول دي. دا پرمختګ نه ده، دا غلامي ده، دا د بل باندې ځان خرڅول دي. موږ باید خپل ارزښتونه وساتو. نو دویم هدف د فکري جګړې هغه مسلمانان په خپلو ارزښتونو، په خپل دین، په خپل تمدن شکمنول دي. د غربیانو تقلید کول، د غربیانو تقلید په هر څه کې، په هر څه کې د کافرو تقلید. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې وخت راتلونکی دی چې تاسې به د کافرانو، د مخکینیو امتونو چې کافرانو، هغوی پسې به تاسې پل په پل مخکې ځئ، هغوی به تابعداري کوئ. هماغه حالت دی. اوس لباس موږ د کافرو نه زده کوو، ټیپ او پوزیشن د کافرو نه زده کوو، هر څه د کافرو تقلید کول په لباس کې، په هر څه کې. دا په دې خاطر چې دوی لګیا دي د موږ په خلاف فکري جګړه روانه کړې ده. دا فکري جګړې دویم هدف دا دی چې دوی موږ په خپلو ارزښتونو شکمن کړي او په خپلو ارزښتونو مو بې باوره کړي. دا د فکري جګړې دویم هدف ده. د فکري جګړې دریم هدف فکر کوم ستړي شوی. د فکري جګړې دریم هدف به بیا انشاءالله زنده باد امارت، زنده باد، زنده باد امارت، زنده باد. د عمر د لاس یادګار